آفرین. طالب مشرانو د نجونو په تعلیم غیرت وکړ. سلامونه لیدونکو، دا چې څنګه ولې په دې ویډیو کې راسره وګورئ. سره له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي، خو طالبانو او مذهبي مشرانو په منځ کې د نجونو د زده کړو د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو دی. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکي ابراهیم بهایس ویلي، دیني عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځ عناصر قانع کړي او ورته ووایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پرېکړه تاوان پېښوي. وړمه ورځ د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزیر سلاکار انس حقاني په خوست ولایت کې غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځي د پرانیستو په اړه د دیني عالمانو یو غونډه راوبولل شي. ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو NPR ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغني برادر له اووم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځي د پرانیستو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړې ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دویمه ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان ایله ښایي چې ژر به د دیني عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. د نجونو په زده کړو او کار په دفاع کې ویل، د ټولو هیوادوالو په تیره د میرمنو حقونو په ځانګړي ډول د تعلیم حق ته ځان متعهد او ژمن بولي. او تاسو په جریان کې یاست چې اوس په ټول افغانستان کې 2.7 میلیونه نجونې له لومړۍ نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتبو ته ځي. په ټول افغانستان کې 92,000 ښځینه ښوونکي په منظم ډول تدریس کوي او د معارف وزارت او ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپلې دندې ته ځي. ابراهیم بهایس وایي چې د هرات د درمعلمین د مشر جلیل الله اخندزاده په هم وس د نجونو د زده کړو ننګه کوي او نوموړي تیر میاشت په دې برخه کې فتوا صادره کړې. ویل کېږي چې د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمېر سخت دریځه طالبان بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. د هغوی په نظر له 10 کالو پورته نجونې باید له کوره ووځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو کې ملایانو د نجونو د ښوونځیو په خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دیني عالم محمد تقي عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه. مننه چې دا ویډیو